الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تیره ویډیو کې موږ تاسو بحراني زاویه د لسم ټولګي فزیک مضمون کې بحراني زاویه لوستې وه چې بحراني زاویه څه شي ته ویل کېږي. راځو د تیر لوست په ادامه سره د لسم ټولګي فزیک مضمون کې کلي انعکاس وایو. کلي انعکاس زده کوو چې کلي انعکاس څه شي ته ویل کېږي او د دې ترڅنګ کلي انعکاس کومې خبرې چې په دې کې شاملې دي هغه ټوله زده کوو. راځو د کلي انعکاس درس ته. لومړی که چیرې موږ او تاسو کلي انعکاس ته راسو نو داسې ویلی سو چې کله چې وارده زاویه د بحراني زاویې څخه لویه سي په دې حالت کې وړانګه بل شفاف محیط ته نه ځي، بیرته خپل محیط ته راګرځي چې دې پیښې ته کلي انعکاس وایي. دا څنګه د دې هغه عموما هدف یې څه شي دی د دې خبرې څخه؟ دلته تاسو وګورئ که چیرې فرض کو چې مثلا دا چې دی وارده وړانګه ده. کله چې وارده وړانګه موږ وایو د دویم محیط هغه د سطحې سره، یا که فرض کو چې مثلا دغه لاندې چې دی دا مثلا اوبه دي، صحیح دی، واټر یا اوبه دي، او دا مثلا هوا، صحیح دی، دا اوبه سولې، دا هوا سوله. په دې ځای کې کله چې نورې وړانګه د دغه یو شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخليږي، په دې وخت کې کله چې دا نورې وړانګه د نارمل سره، کله چې یوه وارده وړانګه په داسې توګه سره د یوه محیط څخه بل محیط ته وارده سي چې هغه منکسره وړانګه، یعنی کومه وړانګه چې ماتیږي هغه منکسره وړانګه د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړي، په دغه وخت کې وارده زاویه یا هم ټیټا یو زاویه ته موږ ټیټا سی یا هم کریټیکل انګل ورته وایو. اوس دلته تاسو وګورئ په وارده زاویې کې په بحراني زاویې کې دغه وارده وړانګه چې وه هغه په داسې ډول سره واردېدله چې منکسره وړانګه پر سطحه منطبق راتله او د نارمل سره یې 90 درجې زاویه جوړوله. دا خو بحراني زاویه وه. اوس که چیرې یوه وړانګه په داسې ډول د یوه محیط څخه بل محیط ته وارده سي چې د انعکاس څخه البته د انکسار څخه وروسته بیرته دغه محیط ته راوګرځېږي، معنا د دې محیط څخه ونوځي، بیرته دا محیط ته راوګرځېږي، دغې پیښې ته پخپله کلي انعکاس ویل کېږي. کله چې څه شي وسي؟ کله چې وارده وړانګه د یوه محیط څخه، د یوه شفاف محیط څخه داسې وارده سي بل شفاف محیط ته چې د خپل انکسار څخه وروسته دا دویم محیط ته ولاړه نه سي، بلکې بیرته همغه محیط ته راوګرځېږي، بیرته خپل محیط ته راوګرځېږي، دغې پیښې ته کلي انعکاس ویل کېږي. څه ورته ویل کېږي؟ کلي انعکاس. یعنې دا وارده وړانګه په داسې زاویه سره وارده سوله چې په هغه کې د انکسار څخه وروسته منکسره وړانګه بیرته دغه محیط ته راګرځي، د دې پر ځای چې بل محیط ته ولاړه سي دا بیرته دغه محیط ته راګرځي چې دغې پیښې ته کلي انعکاس ویل کېږي. هغه زاویه چې په کلي انعکاس کې وارده وړانګه د نارمل سره جوړي دې ته پخپله وارده زاویه ویل کېږي او د ټیټا یو په توري سره ښودل کېږي. په دې کې یوه مهمه خبره ده چې دا په کانکور کې بیخي عامه ده، هغه دا چې په کلي انعکاس کې وارده زاویه چې ده هغه همیشه لویه وي تر بحراني زاویه. وارده زاویه چې ده یا هم دلته چې موږ د ټیټا یو نوم ورکړی دی دا همیشه لویه وي تر څه شي؟ تر کریټیکل انګل یا هم تر بحراني زاویه. یعنی کله چې بحراني زاویه رامنځته سوله، معنا وارده وړانګه په داسې زاویه سره وارده سوله چې منکسره وړانګه د نارمل سره 90 درجې زاویه جوړه کړله، صحیح دی؟ دا خو دا زاویه سوه. فرض کړئ چې دا مثلا څو سوله؟ دا مثلا 40 درجې ده، صحیح دی؟ دا زاویه څو درجې ده؟ د مثال په توګه سره چې دا 40 درجې ده. کله چې موږ دغه زاویه دا وارده وړانګه په داسې ډول سره وارده کړو چې دغه زاویه چې د نارمل سره یې وارده وړانګه جوړوي دا تر 40 درجې زیاته سي په دغه محیط کې، په دغه وخت کې واضح خبره ده چې دغه نور د دا محیط څخه نه وځي، دا منکسره وړانګه د دا محیط څخه نه وځي، بیرته دا محیط ته راداخلېږي. ولې؟ ځکه هر څومره چې دغه زاویه زیاتېږي تر بحراني زاویه په هماغه اندازه سره د منکسره وړانګه هم کوم طرف ته راځي؟ داسې لاندې طرف ته دا څه شي کوي؟ راځي. او هر څومره چې بیا دغه زاویه چې ده دا کوچنۍ کېږي نو دغه منکسره وړانګه چې ده دا څه شي ځي؟ لوړ طرف ته ځي، یعنې بیرته هوا ته ګرځي یا هم دویم شفاف محیط ته ګرځي.
نو په دې ځای کې موږ داسې ویلی سو چې کله چې کلي انعکاس رامنځته کیږي په کلي انعکاس کې همیشه د کلي انعکاس وارده زاویه همیشه تر بحراني زاویه سره کم وي لویه وي د کلي انعکاس وارده زاویه همیشه تر بحراني زاویه لویه وي دا په کلي انعکاس کې فقط همدا خبرې وي او په دې کې دغه کانسپټ و چې دا عموما د بحراني زاویې څخه وروسته ویل کیږي بحراني زاویه چې کوم چیرې سمه پیژندلې د هغه څخه وروسته کلي انعکاس او همدارنګه په کلي انعکاس کې وارده زاویه پیژندل هم سره کم دي بیخي اسانه دي دا کلي انعکاس د کلي انعکاس په خلاصېدلو سره د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښه چارې